أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. تاسې دا انګیرلې چې هم داسې به جنت ته ننوځئ په داسې حال کې چې لا تر اوسه پر تاسې هغه هر څه نه دي تیر شوي چې له تاسې نه پر مخکنیو مؤمنانو راغلي دي په هغو ستونزې راغلې کړاوونه ورته ورسېدل ولړزولي شول ان تر دې چې د وخت رسول او د هغه مؤمنانو ملګرو فریادونه وکړل چې د الله مرسته به کله راشي په هغه وخت کې هغو ته ډاډینه ورکړای شوه چې هو د الله مرسته نږدې ده. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. خلق پوښتنه کوي مونږ څه مصرف کړو جواب ورکړه چې کوم مال چې تاسو لګوي پر خپل مور او پلار خپلوانو یتیمانو مسکینانو او پردیسانو باندې ولګوي او تاسو چې هر ښېګڼه کوي الله پرې خبري. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تاسو ته د جنگ امر شوی دی او هغه تاسو ته ناکاره دی کېدای شي چې یو شی تاسو ته ناکاره وي او همغه تاسو لپاره ډیر غوره وي او کېدای شي چې تاسو یو شی خوښوي او همغه تاسو لپاره بد وي الله پوهیږي تاسو نه پوهیږي. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خلق پوښتنه کوي په حرام میاشت کې جنگیدل څنګه دي وای په دې کې جنگ کول ډیر بد دي خو د خدای له لارې نه د خلکو منع کول پر الله باندې کافر کېدل د مسجد حرام لار د خدای پالونکو پر مخ تړل او د حرم اوسیدونکو له هغه ځای ایستل د خدای په وړاندې لدینه هم ډیر زیات بد کار دی او فتنه له وینو تویولو نه سخته ګناه ده. وی بل تاسو سره تل په جنگ اختوي ان تر دې چې کې وسه ورسیږي نو تاسو بل دین نه واړوي او په دې خو پوښي چې له تاسو نه چې هر څوک له دین نه واوړي او د کفر په حالت کې ومري د هغه عملونه په دنیا او آخرت دواړو کې به بيزا او ضایع شي. داسې خلک ټول دوزخیان دي او تل به په دوزخ کې اوسېږي. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
د دې پر خلاف کوم خلکو چې ایمان راوړی دی او چا چې د خدای په لار کې خپل کور وطن پریښی او جهاد یې کړی دی هغوی حق لري چې د خدای د رحمت هیله مند وي او الله د هغو د خطاو بخښونکی او پر هغو د خپل رحمت پیرزو کوونکی دی. د بقرې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان دوهمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده 280 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 219 آیت څخه اوري. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. پوښتنه کوي د شراب او جواری یعنی قمار څه حکم دی؟ وایا په دواړو کې لویه ګناه ده که څه هم د خلکو لپاره به څه ګټه هم پکې وي خو ګناه یې له ګټې نه ډیره زیاته ده. پوښتنه کوي مونږ د خدای په لار کې څه مصرف کړو؟ وایا هغه څه چې ستاسو له اړتیا نه زیات وي. په دې ډول الله تاسو ته خپل احکام په څرګنده توګه بیانوي ښایي چې تاسو د دنیا او آخرت دواړو په باب فکر وکړئ. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. پوښتنه کوي له یتیمانو سره دې څه چار چلند وشي؟ وایا کوم ډول چلند کې چې د هغو ښېګڼه وي د همغه غوره کول ډیر ښه دي او که تاسو خپل او د هغو خرڅ او لګښت او ژوند ژواک سره ګډ او شریک کړئ څه باک نشته نو هغوی خو ستاسو ورونه دي. د ورانکارو او روغچارو دواړو حال الله ته ښکاره دی. که د الله خوښه شوې وای نو په دې کار کې به تاسو له ستونزو سره مخامخ کړي وای مګر هغه په واکمنۍ سربیره د حکمت څښتن هم دی. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. تاسو له مشرکو ښځو سره هیڅ کله نکاح مکوئ تر څو چې ایمان نوي راوړی. یو مسلمان وینځل آزاد مشرک نه ډیره ښه ده که څه هم چې ستاسو هغه ډیره خوښه وي او مسلمانې ښځې مشرکانو ته هیڅ کله په نکاح مه ورکوئ تر څو چې هغه ایمان نوي راوړی. یو مسلمان غلام له آزاد مشرک نه ډیر ښه دی که څه هم چې هغه ستاسو ډیر خوښ وي. دا کسان تاسو د اور خواته دعوت کوي او الله په خپل اذن سره تاسو ته د جنت او بخنه په لوري بلنه درکوي او هغه خلکو ته خپل حکمونه په څرګنده توګه بیانوي کېدای شي چې هغوی درس واخلي او نصيحت ومني.